ده چې کسر موږ تاسو تعریف څه کولی شو چې کسر په لغت کې ماتوالي ته ویلی شو یا داسې هم موږ تعریف کولی شو چې یو صحیح عدد په څو ماضلي برخو ویشل له هغې څخه یوه یا دوه برخې اخیستلو ته موږ کسر ویلی شو چې دلته کسرونه موږ تاسو لیکلی شو 3 پر 4 اووه پر 9 یعنې په مخرج کې چې هر عدد لیکل شوی وي مکمل عدد وي صورت په معنا د اخیستل شوی عدد یعنې یوه دانه مڼه موږ په څلورو حصو تقسیمو 3 حصې موږ اخلو یوه دانه هندوانه په 9 حصو باندې تقسیمو د هغې څخه موږ تاسو کوم برخې څه کولی شو اخیستلی شو نور مثالونه موږ تاسو هم د کسر په همدغه شکل لیکلی شو دې کې یوه خبره ده چې باید صورت کم وسي مخرج څه وسي زیات وسي اوس راځو د خیر سره د کسر څلورګونې عملیه ده چې جمع ده منفي ده ضرب ده او هم تقسیم ده چې دلته جمع موږ تاسو په 3 سهمو باندې تقسیم شوې ده منفي هم په 3 سهمو ویشل شوې ده ضرب او تقسیم کې ده یوه سهم یا یوه برخه لري چې په هره برخه کې انشاءالله موږ تاسو یو مثال باندې شیر کوو کار وکړو اول موږ ته کسر جمع اول حالت داسې وایي که چېرته یو یا دوه یا درې کسرونه موږ تاسو ولرو چې مخرجونه یې سره مساوي وي صورتونه یې هر شی وسي هغې سره موږ کار نه لرو فقط چې مخرج یې سره مساوي وسي یو مخرج لیکو صورتونه سره جمع کوو د مثال په ډول 10 پر 6 جمع 2 پر 6 یعنی هر کله چې دا دواړه سره مساوي دي دواړو نه یو دانه 6 نیسو صورت باندې صورت سره جمع کوو جمع و صفر و دا د هم و ولس پر 100 شپږ موږ سوال نور آسان شو یعنی که هر څومره موږ تاسو مثالونه پرې ولیکو لکه 12 پر 15 جمع 6 پر 15 جمع 1 پر 15 خو یوه شرط لري چې دغه مخرجونه ټول سره څه وسي مساوي وسي یو 15 دا ټول به سره جمع کړو 12 جمع 6 جمع 1 دا د هم اته او یو 19 پر 100 15 موږ سوال څه شو حل شو په دوهمه مرحله کې موږ تاسو لرو یعنې دا اوله مرحله ډېره ټولو اسانه مرحله ده دوهم مرحله موږ داسې لرو که چېرته مخرجونه لوی او کوچنی عددونه وي نو لوی عدد موږ مخرج مشترک په دغه حالت نیسو چې په کوچني عدد باندې څه شي تقسیم شي لکه موږ لیکلی شو 6 پر 4 جمع 2 پر 2 اوس دلته موږ مخرج مشترک څو ورته نیسو 4 ځکه چې 4 په 2 باندې تقسیم وړ ده اوس دغه 4 په 2 تقسیم کو حاصل یې څو کېږي یو ضرب د 100 شپږ صورت سره به ضرب کو 4 چې په 2 تقسیم کو 2 ضرب د صورت چې هر عدد وي هماغه سره به ضرب کو اوس یو په شپږو کې دیم شپږ دوه په اوو کې دیم 14 تقسیم د 100 څلور اوس شپږ او څلور څو کېږي لس یو حاصل یو او یو 2 شل تقسیم د څلور څو کېږي حاصل 15 فرق دی که حاصل پوره راشي یا کسري عدد راشي یو مثال هم په همدغه کې دوهم مثال کار کوو 3 پر 4 جمع 2 پر 12 ګوره موږ هر عدد لیکلی شو شرط په دوهم مرحله کې دا ده چې لوی عدد دونه شي چې په کوچني عدد باندې تقسیم شي اوس موږ څو مخرج مشترک نیسو 12 چې په څلورو تقسیم کو 3 که صورت هر عدد موږ تاسو ولرو ضرب د 3 جمع 12 تقسیم د 12 یو ضرب د 100 و اوس مساوي ورته لیکو 3 په 3 کې د 9 یو په 2 کې د و تقسیم د 12 اوس 9 او څو کېږي 14 پر 12 انشاءالله دوه مثال کوم مشکل نه وي راځو په دریمه مرحله کې چې دریمه مرحله د جمع موږ ته داسې وایي که چېرته مخرجونه سره دواړه مختلف ولرو د مثال په ډول 4 پر 15 جمع 6 پر 3 اوس دلته ګوره موږ نه 15 نیولی شو نه هم 3 نیولی شو موږ یوه قاعده په ضرب کړو چې دغه دواړه به سره څه کړو ضرب یې کړو 15 په 3 کې 15 چې 15 تقسیم کو 3 ضرب د صورت چې هر عدد وي هماغه سره به ولیکو 15 تقسیم د 3 15 ضرب د صورت چې هر عدد وي هماغه سره ولیکو شپږ اوس 3 په 4 کې دیم 12 جمع 15 په شپږو کې دیم 10 تقسیم د 15 مخرج باندې ویشو 2 او 0 2 یو او 3 4 اوس 2 سره چې د 15 سره تقسیم کړه په خپل حالت ولیکو یو مثال دی کې هم بل کار کوم لکه 3 پر 2 جمع 4 پر 3 جمع 1 پر 4 اوس ګوره شاګرد ته سوال پیدا کېږي چې استاده دې کې موږ څه کوو دغه ټول به دې سره ضرب کړي 2 په 3 کې دیم شپږ په 4 کې دیم څلور یو طریقه دا لرو بله طریقه موږ لرو چې LCM ورته ټاکلی شو 2 3 او بل هم 4 موږ د 2 نه شروع کوو تقسیم باندې یو 3 په خپله دا چې په تقسیم کو 2
بیا هم دوه یو په خپله درې په خپله دا چې تقسیم کو یو بیا په څو تقسیمو درې یو په خپله درې چې په درېو تقسیم کو یو دا د هم یو دغه عددونه موږ سره چک کړو ضربو چې دلته موږ مخرج مشترک رسولی شو دوه ضرب دوه ضرب دی درې دوه په دوه کې څلور څلور په درېو کې دی دولس یعنی دلته موږ څلېرویشت هم نیولی شو دولس هم نیولی شو یعنی دولس داسې ده چې په درې واړو باندې څه کېږي تقسیم وړ ده دولس چې په دوه تقسیم کو شپږ ضرب د څو صورت جمع دولس چې په درېو تقسیم کو څلور ضرب د څو څلور که صورت هر عدد وي هماغې سره یې موږ ضربو دولس تقسیم د څلور درې ضرب دی یو اوس مساوي لیکو شپږ په درېو کې دی اتلس څلور په څلورو کې دی شپاړس یو په درېو کې دی درې تقسیم د څو دولس مساوي دا دواړه به سره جمع کړو څو به شي څوارلس او دا به څو شي اوولس یو هم حاصل یو دوه او یو څو شو درې تقسیم د څو دولس تقسیم ورنه ده